ګران وطن افغانستان زلزلې کړلې بیا ورانه ښایسته وطن بدرنګ شو د ظلمو په وینو رنګ شو ګران وطن افغانستان زلزلې کړلې بیا ورانه ښایسته وطن بدرنګ شو د ظلمو په وینو رنګ شو بیا راغلې زلزلې دي د ځوانانو جنازې دي په هرات کې زلزله د ځمکه ټول په وینو سره ده بیا راغلې زلزلې دي د ځوانانو جنازې دي په هرات کې زلزله د ځمکه ټول په وینو سره ده شیرو دې د غم ساندې وران مشول کلی کورونه لوټې لوټې شول ښارونه افغانان تر خاورو لاندې پر شیرو دې د غم ساندې وران مشول کلی کورونه لوټې لوټې شول ښارونه ګران وطن افغانستان بسم الله الرحمن الرحیم. درنو ورونو او خویندو، موږ د زلزلې په درېیمه ورځ باندې د هرات ولایت د زندهجان ولسوالۍ ته راغلي یو او دا د سربلند په کلي کې یو. منطقه ټوله زلزلې وهلې ده او ټول کورونه ویجاړ دي. هغه متضرر خلک یې موږ دلته راټول کړي دي. نو موږ هغه ابتدایي کومک چې د اشپزخانې د پخلنځي اولیه موادو د دې نه علاوه ډوډۍ طعام یا چې کوم ضروري د پختوپز دپاره دغه غذایي موادو هغه هم راوړي دي. نو احساس 45 کورنیو ته دلته مواد ویشل همدغه موږ سره وو. که تاسې موږ ته مالي مرسته راولېږئ، موږ به انشاءالله په ډېر نظم او شفافیت سره ستاسې مرستې د زلزله ځپلو هرې کورنۍ ته ورسوو انشاءالله. نو الله تعالی دې دغسې مصیبتونه بیا په دې خلکو نه راولي او الله تعالی دې دوی ته اجرونه ورکړي. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.